أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحيم جل جلاله دلّا پر درم نمبر نم دے یا رحیم جل جلاله دې معنا دا اے ډېر رحم کول والا اے ډېر رحم کول کیا وکم نه نه چې الله پر ځانم یا رحیم جل جلاله سل پیری ورځي وي سو پیری اوسګار دم کې 100 پیری الله تعالی رحمت بہت نصیب کیږي او د خلکو د جوړ کې بداغت دغه پر نرمي پیدا کیږي چې څنګه دا وځي په څومره سره کوي د الله رحمتونو په نازلېږي او د خلکو د جوړ بہت نرميږي سبګي نرميږي تو حضرت مهرباني مطلب دا کسمانه ها سو پیری سل پیری یا رحیم جل جلاله ډېر ور پیدا کې دارا چې څوک دې الله په نوم ډېر ذکر کوي ولا پناست یا رحیم جل جلاله دې مستجاب الدعوات جوړيږي دا دعاګانې دې قبلي الله په دربار کې بس کېږي دعاګانې نه زموږ دعاګانې ونه قبلي ځکه چې موږ سره غصبات نشته مثلا یا رحیم سو همیشه لپاره وي دې کومه دعا غواړي الله ورته دعا قبلي سبحان الله وایي ها دریم نمبر چې سره جابر حکمران یو جج یا قاضي یا شیشن مخلزي او دا الله په دونه منځ سره وي یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم اده لکه یو انټرویو ورکي یا د کس مخ ظالم سره د مخله ورزي الله تعالی هغه جج او قاضي او الله تعالی مهربان کی الله هغه د شر نه محفوظ کی سونه حسنه خبره یا رحمان یا رحیم سورم نمبر پیدا پجدارا پجکم لارنس بنانا روزانہ 500 پیری 300 پیری یا رحیم جل جلالہ ہوئی نو دولت بگی ممی او اللہ تعالی مخلوق پہ مہربان ہے لگا دیو مالدار شی او اللہ مخلوق پہ مہربان ہے سو پیری ہوئی 500 پیری پینزم نمبر پیدا پجدارا پجکم لارنس بنانا اللہ پاک دانون یا رحیم جل جلالہ سر پیری 100 پیری سار مانگنا پس ہوئی نو ټول مخلوق په مهرباني او شفقت به سره کوي دا مسانه وظیفه نو وخت نه ملایي سار مانگنا پس تل پیری یا رحیم او اخري شپږم ور پیدا بجدارا وشور سبا مون نفس 555 پیری ہوئی 555 نو هغه هر حاجت الله تعالی پوره کوي اگر دې حاجت یې کنه هغه پر سوالو کې الله بل حاجت تزلو پوره کی سو بیره شو 555 پیری سار من نفس الله دې عمل کولو توفیق نصیب کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم